سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. په کابل ښار کې د ګرین والج په نامه کمپ باندې د طالبانو په ځانمرګي موټر بم برید کې 14 ولسي وګړي او د یاد کمپ کارکوونکي وژل شوي او 119 نور ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دغه پیښه تېره شپه نږدې 10 بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند په قابلبای سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د یو تراکتور موټر بم په وسیله د یاد کمپ سویلي دیوال په نښه کړ. د نوموړي په وینا له پیښې وروسته 15 نور بریدګر چې غوښتل یاد کمپ ته ننوځي د پولیسو له لوري وژل شوي او نږدې 400 بهرنیان له سیمې په مسؤونه توګه ویستل شوي دي. ویل کېږي په دې پیښه کې په سیمه کې د تیلو یو ټانک سوځېدلی او د شاوخوا سیمو یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان ځانګړي ځواکونه د دښمنانو د ځپلو او د هیواد آرامۍ لپاره تر ټولو اغیزمن ځواک دی او ځانګړې پاملرنه ورته کیږي. حمدالله محب تېره ورځ د لوګر په ښکار کلا سیمه کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو له 313 عملیاتي قطعې د لیدنې پر مهال د سرتیرو نورو ستونزو ته د رسېدو ترڅنګ ژمنه وکړه چې ټپیانو ته به یې د سختو ټپونو او ناروغیو په صورت کې په بهرنیو هیوادونو کې د معالجې امکانات برابر کړي. د ملي امنیت د مشاوریت د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې وپتیل شوه چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو د لا موثریت په موخه ځینې اړین توکي دوی ته برابر او په واک کې ورکړل شي. د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي تورخم دروازه د بار وړونکو موټرو پر مخ په سلیساته ډول تېره ورځ خلاصه شوه. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه دروازه د دواړو لورو په همغږۍ د بار وړونکو موټرو پر مخ په سلیساته ډول د یوې اونۍ لپاره په ازمایښتي ډول خلاصه شوې ده. ننګرهار ولایتي ادارې هیله ښودلې چې په دې لړ کې به د پاکستاني ویزې او سوداګرو ته په بېلابېلو برخو کې هم سهولتونه رامنځته شي. د ملي والي حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي د سولې بهیر ډېرو ارزونو او مطالعې ته اړتیا لري چې پر بنسټ یې د راتلونکي ثبات تضمین او افغانستان له اټکلیزو ناخوالو او بېثباتیو وژغورل شي. حمدالله محب تېره ورځ د افغانستان لپاره د کوریا له ځانګړي استازي کیم یانګ سره په کتنه کې یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې حکومت د سولې د خبرو لپاره هیڅ شرط نه لري خو په سولې بهیر کې یو شمېر شرطونه شته چې پام اړول ورته حیاتي او ضروري دي. له دې سره سم د افغانستان لپاره د کوریا ځانګړي استازي هم هیله څرګنده کړه چې ښکېلې خواوې په خپلو دریځونو کې نرمښت وښیي څو په افغانستان کې د جګړې لمنه نوره ټوله شي. په کندهار کې سوداګر او پانګوال وایي په تېرو 2 لسیزو کې پر وړاندې ستونزې نه دي کمې شوي او د دوی د راټولېدو هڅه هم نه ده شوې. دوی تېره ورځ د کندهار سوداګرو او پانګوالو د نوې مشرۍ د ټاکلو په ناسته کې د برېښنا نشتون، د حاصلاتو پر مهال د بندرونو بندېدل، د ګمرک پیچلی سیستم، د حکومت نه پاملرنه او د ښې پانګونې لپاره کم امکانات هغه ستونزې یادې کړې چې تل ورسره مخ دي. افغان حکومت په تېرو 15 کلونو کې تر ډېره د اقتصاد د پیاوړتیا او سوداګرو ته د امکاناتو د برابرولو ژمنې کړي خو سوداګر وایي چې د دوی ستونزې یې نه دي حل کړي. سوداګري برخه کول د کندهار د برق عمومي ستونزه ده. موږ غواړو د کندهار د نوې رهبري یا نوې څوک چې راځي یا نوې د کندهار تجاران چې راځي موږ به غواړو چې څنګه وکولی سو د ملي سوداګرو په موټ یو غټ سهامي شرکت د کندهار دپاره باید جوړ سي. خاص مشکلات چې دي هغه یو د پیسو د لېږد په باره کې موږ ډېر مشکلات لرو. د پاکستان سره چې اکثره وخت په کراچي کې زموږ مالونه ګمرک څخه بېرته نقلات کېږي او د صادراتو په برخه کې هم مشکلات لرو، د وارداتو په برخه کې مشکلات. او ولسمشر غني وایي ولسي تړون زموږ د ژوند د بدلون وسیله او په خپل لاس ده. ښاغلي غني تېره ورځ د ولسي تړون پروګرام د ښاري او کلیوالي پراختیایي شوراګانو ملي مشورتي په پایغونډه کې د همغږۍ او همکارۍ نشتوالي ته په ګوته ونیوه او د ولسوالیو او خلکو ترمنځ پر اړیکو او لا زیاتې همغږۍ د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې کلي باید له یو بل سره وصل شي او د پروژو په ټاکنه کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو رول زیات شي. ویل کېږي دغه پروګرام په کلیو او بانډو کې د سیمې د اوسېدونکو په ونډې سره د اړتیا وړ پروژې طرحه او پلي کوي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.